اوبه چې کړګي ته خاطر سپنګمن د پاره لغله دی غوت سات غوته ترولې ځا دا غتی کته دی ته مو وطن کې کېدو و چې غونستان مې زبدن یا چې ورکیم نشي جونه کې بن چې تویلم ما د یک مخکې ژمی راغلو ژمي دې پوره د لرګي کړي دي تبرګانستماینه 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 لرګي شنیو چې بکلا د غربت لمن ټولېږي په پیوند جمعې السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو راغلی یو محمد لایق ته محمد لایق تاسو ښه پېژنئ او د دې دپاره مونږ د ژمي دپاره کوم وسایل وو هغه مو ورته راوړي دي ما فکر وکړو شاید ژمی روان دی یخ دی دا به دا شیان ته ضرورت لري محمد لایق تاسو ته معلومه نه شي یوه غرنۍ ساحه کې اوسېږي ډېر صادقه سړی دی او کله کله چې زموږ زړونه تنګ شي نو راشو د دې خوا ته د سره بنډار وکړو یو څه زموږ زړونه هم ښه شي محمد لایق ته غاښ کوو چې هغه راشي نو هغه کوټه کې به وي انشاءالله محمد لایقه چې سهار شي بس در زک په تلاشي محمد لایقه ستړی مه شي په ماښام کې یې د لوږې زړه خوږېږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرم عید خو نه دی اوس ژمی دی اوس خو څنګه دی د عملیات څنګه تړلی دی دا مې دې تړی سپورت هم کوي الله چی شی ده یې چی ولا توربزاک یې خولې ولا توربزاک دی دا چوي الله دا څومره خیور سړی دی روز صحت خو بد شي دی دغه نه زه مریض شوی یم امین امین دام که امین 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 ډېره مننه خلکو چې موږ لولو چې مال ته چې مال نه ده چا وي موږ لولو مار خو مشتوارز به نه وو نو محمد لایقه دغه دنیا کې نو داسې ورځ راتلونکې ده که نه به وو لکه ډېر خلک په دغه دنیا کې نشته موږ ته هم نه وو خو تو چپړاګ دومره ساته زړې کړي دي په تونګرې تړلي دا ویلې وای ماشومان یې په نهر نسویده کېږي په پیوند جمعې دوه سترګې شرم محمد لایقه سهار ته هم سپین شو دغه دی سچونه چی سوچونه وایې ته مالی جمع ته ډاکټر ته بولم سکلینو کې چې معصوم دي موږ دي شي دي موږ دي چې معصوم دي موږ دي کمزوري نه دي شوي څه بولي چې ماشوم دی موږ دې کمزوري نه دي شوي اوسه پورې ژمی راغلو مخکې ژمی دی سوړه دی ژمي دې پوره چی اخیستي دي چمان دي ویلې چمان دي تو دې پوره مونږ جمپر راوړی بوټونه ماته چی راوړي خجم فارلی نه وګړه جیرو بیا نه ته خایم اوس ویلې ته وخایم جمپر خوان در کوي جمپر نه چی کیږي سلام کې کنه چې کتو اوکې تو به وي ترڅه لیدونکو والا چې زما خو دا خپل سامان راواخیست ما دې تخلاص کړه زړه مې خفه شو دغه مې چې ولې دغه چپل بوټ شان مې چې ولیده غریبون خدای مو نه پیمان نه غریبوي دا به هر څه وشي مازی مو وکړي ودرېږه زه تخلص ودرېږه دې داسې سامان دي که نه ها داسې سامان دي که چې په درې درې تال په دلای تالې ودرېږه داسې نه دا لکه صحیح دي که نه څه سره جوړ دی بیګا دې څنګه خوب لیدلی و خوب نه چې کاروان ته رسي خو هر خوب لیدلی زه ته روان وم ما نصیب ورکړي چې چی شي د نصیب دی دغسې ته راغی که نه والا نصیب ساک مو کې خوا کړستا که نه سکېتو آفرین څنګه شو غوږونه دې کې ګرم شول یخ ژمی روان وم چې د ده به حتما دغه بټان شیان زړې وي بس خو والا دې هر چا په لورې شي موسې مې ته وړي دي موسې خو که دغه دي مضبوط بوټونه دي جرمني بوټونه دي جرمني والا پېژنئ دا یې موږ جوړ کړي دي څه ښکلي سره جوړ دي چې ګاون کې مې هم داسې خلک اوسېږي
په پیوند جمعې دوه سترګې داسې متزي جان جانولین داسې متزي قدرمن لیدونکو محمد لایق چې ده ساده غونده سړی ده او ډېر کم څه باندې خوشحالېږي او داسې خلک الله ته ډېر نږدې وي دا په زړونو باندې صفا خلک دي محمد لایق دپاره هر څه وشول داسې ګاډۍ ته ورسېده محمد لایق ته ګاډۍ ورته ورسېده نسبهان هم درته ورسېده بوټونه هم ته ورسېده جمپر ته ورسېدو ملکې ته ورسېده هر شي ته ورسېدل اوس څومره ښه شولې دومره ښه شولې لکه افغانستان څومره مجیر راغلی وي افغانستان خو ډېر مجیر راغله خبر یې چا ته وویل ته څه خبر یم بله یې چې زلزلې نه 2 کسان مړه دي زلزلې نه 2 کسان مړه دي چېرته خلفي سړک کې کلاغدي کې کلاغدي کې و چې سپین مسکات به بیا ونه کوي نه یو کان مې کلی و سپین ګیلو نه پرېښوي نه په پوه شوې چې یو کال مې کلی سپین ګیلو نه پرېښوم ویلې چې که یو کال مې کلی و مطلب یې دا شو چې سپین ګیلو نه پرېښوم هغه کې زور و و یو زیلات خو نه چې دندې به دې ساتمه یې ګله دې سندره به ته وکړم چې ګله دې پوست په باندې سپادلو بشینه و ګله دې پوست په باندې سپادو یالو بشینه محمد لکه سړی د کېدو کوم ځای سړی کېدو دا غږونه مې خوبېدل غږونه د هغه د بند شول رسونه رسونه ما بند شول سپغون دغه دینې مسیل چې منی شول زړه کې درمون شی دی بسپې بسپې د زړه کې درمون دی اوس ژمه دی بسپې چې وخوري ظالمه مریضوي دی هغه د ځم مریض یم بولې کوچیانو ته مې ورکړه چې کنډک کنډک مستې بخورم وږې به سمعینم نه کنډک کنډک مستې بخورم وږی به سمعینم چې لوانېږي لوز دې لوکه و چې لوانېږي لوز دې لوکه وکنه چې پنه کېږي ینم چې خولینه کې دې سیلین جانان غمونه ینم محمد لایق کابل ته لیز لګالونه ینم محمد لایق ورکه شهید شوم سلګۍ ښکته کې مو خولین زنګوینه ینم ټولو څوک ډېر ګران دي ونې ته ویلې ته ښه یې مرسته خو څه کوې چې ته نه وخوړې د مور په چپل بوټونه چا راوړه د چمپال به چاته راوړه که ته څه یې د ګلې به چاته راوړه ته خود ښه یې که ته څه یې نه ښه خدای دی زه خدای ته سیخ سړی یم ډېر سخت سیخ سړی دی سخت سیخ سړی یې که نه دوه رکعته سیخ سړی زړه کې مې تا پېټولې نه دي یاره دا کې بیا شاک نشته دا کې شاک نشته ما د که مخکې ژمی راغلو ژمي دپاره د لرګي کړي دي نه تبرګانې شته مینه 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 لرګي څه شي نیو تبرګي نه کېږي تبرګي بیا څه وایي لرګي پوهېږو که نه کټ 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 هله د غلو والا هله چکه چې شونډې سرې په پرخې ابلافخې جلکې تکلې پیچېدل ټولې کابلېږي و دې ژمي شپادم ولبالون والېږي و دې ژمي شپادم مړۍ خوري چې ډېر خوند در کوي مړۍ کې لوبیا بند ګوپه 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 خوند در کوي نوره چای نوره سودوکي چای نوره تریخ چای که خیر وي کارو غوړېږ وي چرګۍ اوسه بیوچیکو میوه که چی خوند در کوي میوه کې کیلا میوه پېژنې میوه چې ته یایي کیلا نوره لیزاوې چی شی لیزاوې لیزابې چی خولې ته ها نوره رسګولي رسګولي رسګولې په میوه کې نور څه رسګولو ماته ښه خوند کوي نوره رسګولو ورته وایي کرکټ به ته وکړم تا څه کوې د سپږمندو دپاره ګورو چې غوسه دی غوسه ناک دی بیټنګې کتلی دی غټ څه دپاره کېږي مجیب راغلی دی سپږیزه یو یې ښه لاس مې دلته نه کتلی دی د سپږمندو دپاره ګوزاله دی د سیلې دالې والا د سپږمندو دپاره ډېر غوسه نه سره راغلی دی بیټه کې نشي کتلی د سپږمندو دپاره
وبو چې کلګي ته خاطر سپنګمن د پاره لغله دی غټ سات غټه چرولې ځه غوسه دی غټه سپګي ځه چرولې د سپګي د پاره ګوله چې غوسه دی سپنګمن د پاره لغله دی څوک وسره د غوسه څوک نه رسید غوسه ګوله چې واته کلګي ته خاطر دی واته تم منځ فوت شي ګوله چې غوسه دی بیتنګتی خطا کېږي وپورته واه لګېدلی دی میدان کې زخمی دی زخمی دی د سپګمن دپاره ګوره چې لګېدلی دی کوفلی ته لګېدلی دی زخمی دی اجیل ډاکټر ته یې بوتلو د سپګمن دپاره لګېدلی دی وینه دې هم وچې کړې غوسه دی د سپګمن دپاره قدرمن لیدونکو دا خبر څه ته وګور ته یا خرید کې صحیح انرژي ته خبر راوړي ته ډېر خوند ورکوي او ته ژبه د موږ ځکه نه ورته راوړي چې مریض به کېره نه میچونه هو کسي افغانستان کرکټ کنه موږ ته وبربود کو چاته به بربود استالیا سړی ویلي ته به بربود کړو بسپې د خدای کولا کې موږ ته وبربود ټول چکې وولې میکسویل پیژنې خپل بایلوغ خپل خپل بایلوغ ګټمه اوس چې زه ملکې کوم ته خپل ودون ته زیدون کوم ها چې مو چې خوی خپل خوړو کې مخه خوی خپل خوړو کې مخه خوی چې څوک مو ونه کړي دا رقم د خپل خوړو خو مونږ ګدونه دا غتیګه ته دی مو وطن کې ده دا تیګه دی ما چوک په دا خو خپل خوړو وای قدرمن لیدونکو ایمان دی وطن یو مازوره بشه هم په دې باندې پیږي چې دا د موږ خپل خاوره ده دا د موږ ژوند ده د ما د وطن یو مازوره بشه په دې باندې پیږي چې اخر موږ د خاورې ته ورځو دا خاوره د موږ خاوره ده دا خاوره په موږ باندې ګرانه ده که چېرته موږ تاسو ټول د خاورې ته وفاداره شو دا وطن جوړیږي دا به ابادیږي انشاءالله او تا د خدای په خوب هم نه ځنډوي هغه د ډېرو مننه کې محمد لایقه چې زه به سره د وطن دا تیږه پخوئ څنګه چې زه ما سره دا تیږه مو پخوئ یوه تیږه ویلې خو چې ما سره خپله خبره مو ده اوس یا نو څنګه مار خبرې کوي خو ملکي خو ما له غوړې خو چا نشته زما الله خو څوک نه وایي که څه چې یوازې به مرو مو ته بولي چې خدای دې مه کړه چې خدای په ګولا ځای دې ما کوي نو مړ کړي او چې دومره ښکلي نوم ورسي ته به مړ شې مرګ شته مرګ حق دی ما خالي یوازې به نه وکړه ته چې شی کول په کور دې موږ باید په ژوند کې چې وکړو په کور چې ورو څخه عمل وکړم ورو څخه عمل وکړم خدای دې موږ ته هدایت وښیي موږ ته وخت پوته وتیتم که ته چې موږ له څه نه یو علاقه څوک تو ښه ګولې ولا کړي تر ښه ګولې ولا که څوک ډېر مور څومره مهربانه ده خپل بچیانو باندې خیر زه چې کیته نه وکړم صاحب داسې سوچ وکړم چې الله زه د مال وکړم تیږې خو ته زور ته سوچونه وایم سوچ هم وکړم چې اخي زه د مال وکړم خول ته سپاله ولور وه چې دغه دې نو که همون دی چې زه مال وکړم زه نو دا کوپارې پناه کړې وه ویلې یوه پوښتنه زه درنه وکړم تی معنی کړه چې زلم په تانګ څه شي هر چې به وکړي چې د نیزو تنګي ده که نه زلم په تانګ شي وزي پې آیا سویده کیږي په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي محمد لکه شپېده دې زده دی کله کله غره کې شپېده وایي څه راکړه د شپېده وایي دا رقم ته که نه که ته قضیې ته وایم ښه دا څه شی دي دا سپېري ده دا شپېلي دی که دا لرګی دی لرګان دي مو پام څخه راته که ته څه وزمونونه داسې ژوندونه د دلې کابله دي کوکبله یمن میگویند اوسېدلی خواهم نازلت غنایم چې جندې بر د ساتینه په پوه شوې چې زیلات خو نه یم وزیلت خو نه یم چې جندې بر د ساتینه و چې غونستانه مثل بدیم یا چې ولکې ملاشي جونه کې بل چې تاوینم افغانستان د وینې زړه باد دی کله د نګروني کله د زړه نه باد دی و چې نالي کاندم کې د خدای مالکم نه نالي بلیتونه چې په ویسلو غلې دي په پوه شوې چې نالي بلیتونه چې په ویسلو غلې وینم چې نالي بلیتونه چې په ویسلو غلې دي قدرمن لیدونکو محمد لایق تاسې ښه پېژنئ چې دا صادقه سړی دی دا که تاسې عام داسې وګورئ ډېرې خبرې نه کوي ډېر نه غږېږي
که एकदम څه زړه ته ورغلل که هغه سندره وي که هغه ټوکې وي که هغه هر څه وي بیا دی وایي بیا دی درېږي نه څه چې په زړه کې وي هغه په خوله باندې وایي که نه دغسې ده ښه او بیا هم سره راغلو زه سره مو خپرونه جوړه کړه تاسې غوښتنه وه محمد لایق صادق سره دی تاسې پیژنئ او ستاسې د خوشحالۍ دپاره دا خپرونه جوړه کړله که څه هم زه یو څه زکام باندې یم او سینه مې خرابه شي مریض هم یم خو بیا هم راغلو د تر څنګ د ژمي دپاره شاید بوټان او دغه شیان نه وي هغه به الحمدلله ورته راوړل تر څو ژمی ګرم تېر شي که څه هم موږ تاسو ته تل درد درکړی دردولي به یې او زموږ د مینوال حق لري چې یو څه خوشحاله هم وساتو او کوشش به کوو ستاسې د خوشحالۍ دپاره هم داسې صادقه خلکو سره خپرونې جوړې کړو دوی سره مرسته هم وکړو او تاسو هم خوشحاله وساتو دا خپرونه په همدې خوشحالۍ پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت یو لاس ورته وخورو محمد لایقه مشابه بای 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 جامو یې دوه سترګې شرمېږي